ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سوار لسم پارا سورة النحل 73 نمبر آیت تے دینا مخ کی آیاتونو کی شپږ عقلی دلیلونه چې هغه نعمتونه هم د الله رب العالمین د طرفه هغه الله ذکر کړل او بیا په مینس کې رد وکړو په هغه خلکو باندې چې هغوی د الله سره برخداران او حصهدار شریکان جوړی چې الله رب العالمین فرمایل چې دا انعامات دا نعمتونه د انسانانو ته ما ورکړي دي او د هغې نه باوجودم وبنعمت الله هم یکفرون دا خلق د الله د دغې نعمتونو ناشکري کوي شکر نه ادا کوي. اوس دې آیت کې دا مخکې آیت کې چې کوم لفظ ذکر شو چې افبالباطل یؤمنون الله وی دا خلق په باطل معبودانو باندې ایمان راوړي او په معبود برحق باندې ایمان نه راوړي چې هغه الله دی. نو دا افبالباطل یؤمنون تفصیل اوس دی آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دا باطل معبودان د دې خلقو کم دي دا خلق چې ور باندې عقیده او ایمان ساتي. نو دی آیت کې الله رب العالمین د دغه وضاحت کوي ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی من دون الله سوا د الله نه. الله وی دا خلق زمانه علاوه بل چا ته مدد شچغي وي دې ته وی بندگی د غیر الله کاغه په شکل د سجده کې لکه ډیر خلق دی هغوی بوتانو ته سرخ کته کوي سجدې ورته لګوي. ډیر خلق دی په دې امت کې چې هغوی قبرونو ته سرونه ښکته کوي قبر پرست خلق. ډیر خلق داسې شته دی چې هغوی نظرونه شکرانې منختې دا د غیر الله په نوم باندې ورکوي. یعبدون من دون الله دې ټولو ته شامل دی. ویعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا چې اختیار نه لري دوی لره د رزق د اسمانونو نه او د ځمکې نه شیئا د هیڅ څیز. الله و دا خلق چې د دې کمو معبودانو باطله او عبادت او بندگی کوي الله و د هغوی سره دومره اختیار نشته چې دې خلقو ته آسمانی رزق هم ورکړي او د ځمکې رزق هم وله ورکړي. آسمانی رزق څه شی دی؟ نو هغه دا باران دی، دا آسمانی رزق دی که نه. الله رب العالمین باران وکړي
نو د باران په ذریعه باندې لاندې ځمکه کې بیا رزق را پیدا شي، فصلونه راوخیږي، قسمه قسم نباتات بوټي وغیره دا ورسره راشنه شي. نو الله وایي دا کم خلک چې زمانه علاوه د بل چا بندګي کوي هغوی سره خدا اختیار نشته چې د آسماني او د ځمکې رزق ورکړي. ولا یستطیعون او وسم نه لري دوی، الله وایي د هغوی په هیڅ چیز باندې وسم بر نه او واقع خبره ده. دا کم خلک چې د قبرونو لذي او د قبرونو نه غواړي، نو ټیک د په قبر کې پروت دی، د قبر یو بیل ژوند او زندگی ده، لیکن د دنیا نه خو نه خبرېږي که نه. که یو سړی ته هر څومره حاجتونه وغواړي هغه وله حاجت نشي پوره کولی. الله وی لا یستطیعون وس او طاقت نشته دی. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. دی آیت کی الله رب العالمین د دې مشرکانو خلقو په یو دلیل باندې رد ذکر کوي، او هغه دا دی دا مشرکان خلق کم چې د غیر الله عبادت او بندگی کوي، نو کله چې ته د دوی نه تپوس وکړې چې ګوره ته صرف الله ته را مدد شوایه، بابا ته چغې مه وهه، د الله نه علاوه د غیر الله بندگی او عبادت مکوه، که هغه بوتان دي او که هغه خاوندان د قبرونو والا دي. نو الله وی دوی به مثالونه تاسو ته پیش کوي. څنګه مثال به پیش کوي؟ وسم دا خبرې ډېرې کېږي، پخوا به ډېرې وي. د مشرکانو خلکو به ویلې موږ چې دا معبودان الله سره نیولي دي، نازولي م وله جوړ کړي. نو په دې سورة الزمر کې به راځي چې یقربون الی الله زلفا، وایي د دوی په وسیله باندې موږ الله ته ځان نږدې کوو. لکه دا کوم معبودان دي که نه، دا خلک د هغوی په نوم نظر نیاز منښتې ورکوي. نو وایي دا نیکان خلک دي او د دوی په ذریعه باندې الله ته موږ نږدې کېږو، دوی به الله ته زمونږ سپارش کوي. الله رب العالمین دی آیت کې په دغې باندې رد ذکر کوي. مشرکان خلق اکثر دلیل کې دا خبرې ډېرې پیش کوي، تاله به مثال در کوي. وی به درته وی ګوره کله چې سړی د کوټې سر ته خیږي، نو کوټې سر ته چې سړی خیږي په څه به ورخیږي؟ په پوړۍ باندې به خیږي، پارسنګ اندر پیا باندې. دغه رنګ وی کله چې سړی د کوی نه اوبه راوباسي نو هغې دپاره د بوقې او د رسۍ ضرورتي. نو وګوره وایي د کوی اوبو ته نشي رسېدلی چې تا سره تر څو بوقه او رسۍ نه وي، او د کوټې سر ته چې خیږي نو پوړۍ پکې ډېره ضروري ده. نو الله رب العالمین رد کوي. نو هغوی وایي دغه رنګ موږ چې دا کم معبودان جوړ کړي د دې په ذریعه باندې موږ الله ته رسیږو. نو الله ورباندې رد کوي. فلا تضربوا لله الامثال، م بیانوئ تاسو الله لرا امثال مثالونه. الله وی شرک دا یو ناروا کار دی او ته مثال ذکر کې او په دې باندې خپل شرک ثابتې، دا ډېر لوی ظلم دی. کله کله دا مشرکان خلق به درته دام وی کله چې د ملک یو صدري او هغه صدر ځان نښکته وزیران مقرر کړي که نه، نو کله چې ته دې وزیرانو ته خپل یو حاجت یو مشکل ور وړاندې کړي او دوی نشي پیش کولی، هغه نشي حل کولی، نو دوی به چا ته وینا کوي؟ صدر ته به کوي. نو دغه رنګ دوی څه وایي؟ وایي دا موږ چې کم قبرونو والا ته را مدد شو وایو چغې ورته ویو او د دوی په نوم نظر نیاز منښتې ورکوو. نو وایي دا اصل کې داسې دي چې موږ دوی ته فریاد وکړو، دوی چا ته وکړي؟ الله ته وکړي. دا موږ یو وسیله خپل منځ کې ساتلي. الله فرمایي داسې کارونه مه کوئ، الله له مثالونه مه پیش کوئ. یو داسې وسیله ده چې هغه جایز ده، شرعي وسیله چې مخکې موږ سورة المائده کې تفصیل کړی. شرعي وسیله دې ته وایي چې یو سړی ژوندي کس له ورشي، هلک دینداری صالح انسان یو ته وله ورشي، یاره زما دا پلانکې مشکل دی، دعا راله وغواړه که الله یې راله حل کړي. دا وسیله هم جایز ده، د ژوندي په دعا سره الله نه مدد غوښتل. دویم قسم وسیله دا ده چې سړی الله رب العالمین نه په خپله دعا غواړي او د هغه دا ښایسته نومونه ورته وسیله کړي چې یا الله ته رحمان او ته رحیم ته په ما باندې رحم وکړي. دا وسیله هم جایز ده.
خو دغه وسیلې کول چې یاره د بابا په نوم زه نظر نیاز منښت ځکه ورکوم چې دا الله ته ډېر ګران دی نو موږ د دوی په نوم نظر نیاز منښت ورکو د ده د قبر نه طوافونه وکړو دی خوشحاله شي نو دی بیا الله ته زمونږ پیغام پیش کوي الله فرمایي داسې مه کوئ فلا تضربوا لله الامثال مه بیانوئ تاسو الله لره مثالونه ځکه ان الله یقینا الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الله وایي که ته وایې چې یاره صدر ته زه دا ښکته وزیر دا ورته پیش کومه ځکه صدر خو ستا د حال نه دی خبر که نه لکه مثال په طور تاڼه کې ستا د ایسیچو سره کیس دی نو ایسیچو له برای راست که ته ورځې ستا ورسه تعلق وغیره نشته دی نو ته به وله سپارشي ګورې که نه نو الله وایي ټیک د دغه ایسیچو خو ستا د حال نه دی خبر خو الله وایي زه خو ستاسو د حالاتو نه خبر یم الله خو د هر انسان د حالت نه خبر دی ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء اولم باران خوخه وسته را تختی په شاته را روانې ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون دې مخکې آیت کې الله رادو که الله وایي ماله به مثالونه انسانان نه پیش کوي ځکه الله ډېر اوچت ذات دی الله و انسانانو تاسو مثالونه مه پیش کوئ راشئ زه درته مثال پیش کوم دې ته غوږ کېدئ نو دوه مثالونه دي مسلسل دي دوه آیاتونو کې الله پیش کوي هکه یو سړی سوال وکړي چې قرآن کریم کې دا مثالونه الله ولې بیانوي لکه مخکې هم داسې تیر شوي تقریبا چې په قرآن کریم کې 45 یا دې نه زیات مثالونه الله بیان کړي دي مخکې اوله پاره کې تیر شوي او کصیب من السما او دلته الله دوه مثاله راوړي نو الله رب العالمین چې مثالونه پیش کوي نو دا دې مقصد د پاره چې یو معبود باطلی یو معبود برحقی چې دا ښکاره شي خلکو ته چې حق ذات کم یو دی او د خلکو چې جوړ کړي دا ټول گپ شپ دی دویم پکې دا فایده چې شرک او توحید کې الله فرق ښکاره کوي په ذریعه د مثال باندې او په مثال باندې سړی ښه پوهېږي که نه موږ او تاسو الله لره خو مثال نشو پیش کولی ځکه الله خو عالم ذات دی په هر څه پوهېږي خو یو انسان چې بل انسان ته یو مثال پیش کړي نو هغه ورباندې ښه پوه شي په خبره نو الله رب العالمین دلته دوه مثالونه پیش کوي اولنی مثال لږ مختصر دی او د دویم مثال کې به لږ وسعت او فراخي به ذکر کیږي اول مثال ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال عبدن د بند مملوکن د مرئی لا یقدر علی شیء چې قادر نه په هیڅ شیز باندې مثال حاصل دا دی غوږ ورته کیدی الله وی یو مرئی دی مرئی پیژنې غلام ته ویل کیږي پخوا د مرئی ډیر زیات اوس خو نشته دا قیسې الله وی زما یو بنده دی خو هغه مرئی دی غلام دی او مملوک به هغه مرئی ته ویلي چې دی به د مالک د آقا د حکم تابع و په خپل اختیار به د هېڅ نشو کولی لا یقدر علی شی که ده به څه ګټه ورټه وکړه پیسې به وګټلې نو هغه به هم د مالک وي هغه به ورکول بلکې حدیث کې دومره پورې راغلي چې ده به نکاح وکړه نکاح په خپل سر باندې او د مالک اجازت به نه نو هغه به په زنا کیسله دا قانون مخکې و نو الله وی داسې یو مرئی دی یو غلام دی چې لا یقدر علی شی هغه په هیڅ شیز باندې قادر نه دی نه ځان نه سمال دولت ګټلی شي که وی ګټي نو د چا حسابېږي د مالک حسابېږي بس دا غریب بل ته محتاج دی الله وی یو دا دی بل طرف ته هغه څوک دی الله وی چې موږ ورته رزق ورکړی دی رزقا حسنا خیسته فراخه مال مې وله ورکړی آزاد انسان دی هغه غلام نه دی ښه دغه انسان بیا څه کوي دی راولګي ینفق منه سرا وجهرا دی خرڅ کوي کله په پټه باندې خرچ کوي صدقه کوي او کله وجهرا په ښکاره باندې کوي اوس الله وی انصاف وکړي هل یستوون آیا دا دواړه برابر کیدی شي یو طرف ته مرئی دی د هغه هېڅ اختیار نشته
د روپۍ د رقم ورسره نه لګي که څه پیسې ګټي مزدوري کوي نو هغه هم د مالک یې هغې ته دي بل طرف ته آزاد انسان دی الله وایي ما وله مال او دولت هم ډېر ورکړی دی او د هغه په دې مال او دولت کې خود اختیاري د اختیار هم خپل دی که لږ خرج کوي که ډېر خرج کوي که پټې خرج کوي او که ښکارې خرج کوي الله وایي هل یستوون دا دواړه برابرېدی شي نشي برابرېدی که نه نو د مثال مطلب دا دی الله وایي دغه بوتان او دا د قبرونو والا په دې قبرونو کې چې پراته دي الله وایي د دې دواړو مثال د دغه مرۍ دی څنګه چې دا مرۍ خپل اختیار یې نشته دغه رنګ دا قبرونو والا هم څه اختیار نشته که ته هر څومره ورشي چغې سوري ورته وایې تا له څه حاجت نشي پوره کوی الله وایي د دې په مقابل کې بل طرف ته ځئ ما چې ما دې ټولو انسانانو ته دا رزق مال او دولت ورکړی دی او الله وایي زه چې وغواړم چاله لږ ورکوم چاله ډېر چاله ښکاره ورکوم چاله پټ ورکوم نو الله وایي ولې زما سره دغه قبرونو والا چې دا په مثال د مریانو دي ما سره ولې برابروئ پوه شئ په مثال په حاصل باندې ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال عبدا بنده مملوکا مری لا یقدر علی شیء چې دی قادر نه په هیڅ شیز باندې بل طرف ته ومن هغه څوک دی رزقناهو چې رزق ورکړی مونږ هغه ته منا زمونږ د طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته فهو ينفق منه سرا وجهرا هغه خرج کوي د هغې نه سرا پټه باندې وجهرا او په ښکاره الله وایي انصاف وکوئ هل یستوون آیا دوی برابر کیدی شي نشي برابر کیدی اوس وایي په طور د شکر دا کلمه به ووایي الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت خاص الله لره دي بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دې خلکو نه نه پوهیږي دا یو مثال شو دویم مثال الله پیش کوي دې کې لږ وسعت او فراخي ده او دې کې هم اصل کې رد کوي په مشرکینو باندې وضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال رجلین د دوو سړو احدهما ابکم یو د هغوی نه چاړه دی لا یقدر علی شیء چې دی قادر نه په هیڅ شیز باندې بلکې وهو کل علی مولاه دی بوجي په خپل مولا باندې اینما یوجهو کم طرف ته چې وله توجه هغه مالک کوي نو لا یأتي بخیر دی نه راوړي څه خیر وره د دې مثال حاصل دا دی الله وایي دوه سړي دي دا یو څه دی دا چاړه دی خبرې نشي کولی بلکې مفسرین ورسره بیا دومره وضاحت کړی دی چاړه دی خبرې نشي کولی بلکې په سترګو م ورسره څه شو ړوند دی او چې چاړه په خوله باندې نو هغه غوږونه کار کوي نو چاړام شو ګونګام شو او لا یقدر علی شیء دی په څه شیز قادر هم نه دی خپې هم کار نه کوي لاسونه هم کار نه کوي چاله څه فایده هم نشي ورکولی بلکې دی سی کل علی مولا دی په د خپل مالک باندې بوج د کوم مالک چا سره چې اوسیږي نو د ټول بوج د هغه په سر باندې ور په سر دی ځکه خپې کار نه کوي لاسونه کار نه کوي غوږونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي ژبې کار نه کوي نو که څه ضرورت یې هغه په اوږه کوي او هغه ځای ته بوځي او الله وی اینما یوجه دا مالک چې دی کم طرف ته د توجه برابره کې ویلیږي نو لا یأتی بخیر دی څه خیر خبره نه راوړي بالکل صفر بټه صفر دی الله وی یو دا دی بل ومن یأمر بالعدل الله وی بل طرف ته هغه کس دی چې د هغه خوله م روغه ده سترګې م روغې دي غوږونه م روغ دي بدن په لحاظ څه کامل او هغه چې خلکو ته خبره کوي نو څه کوي یأمر بالعدل خلکو ته ښایسته خوږې د انصاف خبرې کوي او وهو علی صراط مستقیم او په لارم په نیغه لار باندې روان نو هل یستوي هو آیا دا برابرېدی شي دواړه نشي برابرېدی مثال حاصل دا دی الله وی دغه بوتانو په دې قبرونو کې چې دا کم سیبان پراته دي خاوندان د قبرونو الله وی د دوی مثال داسې دی لکه ړانده کاڼه چاړاګان په دنیا کې خو سا پکې و نو ځه څه ناسه کار به یې کوو خو چې قبر ته کوشو نو بس بیا خو د دې فایدې پاتې نه شو که نه نو الله وی ولې ورځئ او قبرونو ته چغې وښئ او سوالونه ته کوئ
او په مثال د چاړه د ړوند او د کونډ دی او ستا आवाज نه اوري چې تعالی به جواب درکړي او لا يقدر على شيء خپې نشته دی چې تعالی به راشي حاجت به در پوره کړي لاسونه نشته چې یو شیز به راولي او تعالی به درکړي او الله وی بل طرف ته هغه ذات دی یأمر بالعدل چې هغه چې خلکو ته حکم کوي نو د عدل او د انصاف خبرې کوي دا د الله ذات د دینه مراد دی او هغه چې خلک رواني نو د کږي لارې نه په صراط مستقیم نو الله وی ولی بیا دا خلک را لګي دغه قبرونو والا پسې ګرځي او هغه ذات له ناراضي کم ذات چې د عدل او د انصاف فیصله کوي ورسومره خیسته قرآن سړی پوهې په دې مثال باندې نو دې دوانو مثالونو کې رد اصل کې په قبر پرستو خلکو باندې دا کم خلک چې زیو د قبرونو نه غواړي او باباګانو ته چغې وایي چې پیر بابا را ورسیو کاکا صاحب را ورسیو لوی ځوانه را ورسي الله قرآن کریم کې مسله د توحید ډېر وضاحت او تفصیل سره پیش کړي وضرب الله مثل الرجلین او بیان کړي الله تعالی مثال د دوو سړو احدهما ابکم یو د دغه دوانو نه چاړه دی لا يقدر على شيء ند قادر په هیڅ شیز باندې وسو طاقت نه رسی بلکې وهو کل على مولاه دی بوج دی په مولا خپل باندې اينما يوجه لا ياتي بخير کم طرف ته چې ولا توجه ورکوي دغه مولانو دی نه راوړي څه خیر هل يستوي هو آیا برابر دی شي هغه یعنی دغه د دې بل څه برابر دی شي د چا سره ومن هغه چا سره یأمر بالعدل چې حکم کوي په انصاف سره وهو على صراط مستقیم وغد په لاره نیغه باندې ويعبدون من دون الله بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملکو چې اختیار نه لري لهم دوی د پاره رزقا د خوراک من السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې نه شیئا د هیڅ ولا یستطيعون او دوی وسم نه لري فلا تضربوا لله الامثال مبیانوي تاسو الله لره مثالونه ان الله يعلم يقينا الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیان کړی دی الله تعالی مثال بنده امرئ لا يقدر على شيء چې قادر نه دی په هیڅ شیز باندې ومن او هغه څوک رزقناه چې رزق ورکړی دی مونږ هغه ته منا دل طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته فهو ينفق منه نو هغه خرج کوي د دغه رزق نه سرا پټ و جهرا او ښکارا الله وی هل یستوون آیا دا دواړه برابرې دي شي مالدار او مری الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي وضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال رجلین د دوو سړو احدهما یو د دغه دوانو نه ابکم چاړه دی لا يقدر على شيء د قدرت نه لري په هیڅ شیز باندې بلکې وهو کل على مولا د بوج وی په مولا خپل باندې اينما يوجه لا ياتي بخير کم طرف ته چې توجه ورکوي مولا دته لا یأتی بخیر نو نه راوړي دی څه خیر هل یستوي هو آیا دی برابر دی ومن یأمر بالعدل او بل طرف ته هغه ذات ته چې حکم کوي په انصاف سره وهو على صراط مستقیم وهغه په لاره نیغه دی